په ځیرکو موبایلونو کې 3 یا 4 کامرې د څه لپاره وي؟ ځیرک موبایلونه د اوسنۍ دور اړتیا ګرځېدلې. که یې نه منئ نو د موبایل پر استعمال لنډ غوندې نظر واچوئ او ځیرک موبایلونه ځکه تر ډېره بریالي دي چې په هغه کې نوې او عصري کامرې نصب شوي دي. په ځیرک موبایلونو کې د نوو کامرو اسانتیا د هر چا لپاره د غوره عکس اخیستلو اسانتیا رامنځته کړې او په زړه پورې یې دا ده چې د ځیرک موبایلونو قیمت هغه کامرو پورې تړاو لري چې ورپکې نصب شوي وي. خو اوس مهال په ډیرو موبایلونو کې یوه بله ځانګړنه را پیدا شوې چې هغه ځانګړنه د ډیرو کامرو څخه عبارت ده او ډیرو شرکتونو داسې موبایلونه جوړ کړي چې 3 او 4 کامرې لري. پوښتنه دا ده چې په ځیرک موبایل کې اضافي کامرې د څه لپاره وي؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې دغه کامرې له اصلي کامرې سره په تمرکز کولو کې مرسته کوي او شاوخوا منظر پکې راتللی شي. یعنی که چیرته یې په اسانه ډول درته ووایو، کله چې انسان په دواړو سترګو طبیعت ته ګوري نو ډیره ساحه لیدلی شي، خو که یوه سترګه پټه کړي نو په هغه اندازه بیا څه نشي لیدلی. ډیره مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټنه فعاله کړئ ترڅو زموږ له نوې ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.